السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن درېیمه ورځ ده، درېیم درس لومړی برخه ده. د اسم د حالت درې ډولونه پیژنو. موږ به ډېر وخت په اسم کې تیر کړو. ان شاء الله په اخر کې به تاسو په ډېر اساني اسم وپیژنئ. د اسم ځانګړتیاوې، د اسم برخې به ټولې وپیژنئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. او په حقیقت کې مو قرآن د پند اخیستلو لپاره اسانه کړی دی. نو آیا څوک شته چې پند واخلي؟ دا د الله پاک وعده ده موږ سره. هر هغه څوک چې غواړي له قرآن څخه پند واخلي، الله پاک هغه ته دا لار اسانه کوي. نو انشاءالله د قرآن ژبه عربي ده. زموږ تاسې هدف دا ده چې له قرآن څخه پند واخلو. نو انشاءالله عربي به زده کوو. راځئ چې نننۍ موخې مو څه دي؟ د اسم ځانګړتیاوې پیژندنه ده. د اسم حالت درې ډولونه پیژندل دي. رفع، نصب او جر څه ته وایي چې دا د اسم حالت درې ډولونو پورې اړه لري. د اسم څلور ځانګړتیاوې لري چې حالت ده، جنس ده، شمېر ده، ډول ده. په دې څلورو برخو کې به زموږ تاسې ډېر وخت په دغو څلورو برخو کې تېر شي. فعل او حرف انشاءالله هغه به تاسې ته ډېر اسانه شي که چیرې د اسم دا څلور ځانګړتیاوې په سمه توګه وپېژنئ. راځئ له حالت څخه شروع کوو. د اسم درې ډولونه دي. رفع یا مرفوع ته وایي. فاعل کوونکی د کار څوک ده، د عمل څوک ترسره کوي، دې ته په عربي قواعدو کې رفع وایي. او موږ تاسې ویلي دي پیښ چې په عربي کې دمه ورته وایي، موږ تاسې پیښ ورته وایي. دوهم، نصب څه ته وایي؟ نصب مفعول د عمل تفصیل ته وایي چې موږ تاسې په پښتو کې زور ورته وایو او عربي کې فتحه ورته وایي. ولې د عربي له قواعدو په نوم دي نصب پیژني. جر یا مجرور څه ته وایي؟ وروسته د دال کلمې راځي. موږ تاسې په پښتو کې زیر ورته وایو او په عربي ژبه کې دې ته کسره وایي. لکه څنګه چې موږ په تېرو درسو کې اسم، فعل او حرف وویل، ډېر مهمه ده. هر هغه چا چې تېرې ویډیوګانې نه یې کتلي، لومړی دې ولاړ شي، هغه 2 یا 3 ویډیوګانې چې ما نشر کړي دي هغه دې وګوري. د اسم، فعل او حرف په اړه به په ډېر اسانه پوه شئ. وروسته دې بیا دا ویډیو وګورئ که چا نه یې کتلي. زما دا وړاندیز ده دوی ته. لومړی به مخکې له دې چې د اسم د رفع حالت وپېژنو، اول جمله لولو. هلک په پارک کې لوبه کوي. دا جمله ده. دې جمله کې ته باید اسم، فعل او حرف مشخص کړئ. لکه څنګه چې موږ ویل په تېرو درسو کې، که هلک شی ده، هلک اسم ده. ولې اسم داسې معنا لري او زمان پورې تړاو نه لري؟ پټ شی ده، حرف ده. ولې حرف داسې معنا نه لري په تنهایي؟ ولې که جملې کې راشي بیا معنا ورکوي. پارک شی ده، پارک هم اسم چې په زمان پورې تړاو نه لري. کیټ شی ده، حرف ده چې په تنهایي هېڅ معنا نه لري. لوبه شی ده، لوبه هم اسم ده چې زمان پورې تړاو نه لري. کوي شی ده، فعل ده. ښه، زموږ تاسې سره کار له چی سره ده؟ له اسم سره. اوس درې اسم لرو. په دې درې اسمو کې موږ څنګه پوه شو چې کوم یو کوونکی د کار دی؟ نو دا درې اسمونه چې دي، موږ تاسې هر وخت چې غواړئ چې فاعل په دې درې اسمو کې وپېژنئ، له ځان څخه به دا 2 سوالونه کوي. آیا په دې جمله کې شخص په پارک کې لوبه کوي یا څه شی بل، یعنی شی چې موږ تاسې ورته وایي هغه لوبه کوي؟ په دې جمله کې شی د شخص ده. نو کوم سوال څخه مخته ځو؟ لومړی، څوک په پارک کې لوبه کوي؟ څوک په پارک کې لوبه کوي؟ هلک. دا شی سو، دا لومړی اسم هم شی ده. دوهم مثال، استاد ریاضي درس ورکړ. لومړی باید اسم، فعل او حرف په جمله کې وپېژنو. استاد شی ده، اسم ده. ریاضي شی ده، اسم ده. درس شی ده، اسم ده. ورکړ شی ده، فعل ده. اوس موږ په دې جمله کې درې اسمونه لرو. زه څنګه پوه شم چې دې درې اسمو کې یو اسم کوونکی د کار دی؟ له ځانه به دا 2 سوالونه وکړه. څوک دا کار کوي؟ څه شی دا کار کوي؟ کوم سوال څخه مخکې ځم؟ دې جمله کې شخص ده. څوک ریاضي درس ورکوي؟ څوک؟ استاد. همه پیدا کړو. دې ته څه وایي په عربي قواعدو کې؟ رفع. رفع څه ده؟ کوونکی د کار. بل مثال ته راځو. وحید موټر تیز چلوي. وحید څه ده؟ اسم ده. موټر څه ده؟ اسم ده. تیز څه ده؟ اسم ده. تیز صفت خو دې اسم یوه برخه ده، موږ اسم ورته وایو. چلوي څه ده؟ فعل ده. اوس دلته 3 اسمونه لرو.
موږ څنګه کولای شو چې کوم اس فاعل ده؟ لومړی به له ځانه دوه پوښتنې وکړو، څوک دا کار کوي یا څه شی دا کار کوي؟ په دې جمله کې شخص ده، څوک دا کار کوي؟ دا کار شی ده، څوک موټر تیز چلوي؟ څوک؟ وحید. وحید شی ده رفع. موږ پیدا کړو چې اول اسم شی ده، فاعل ده، کوونکی د کار ده، چې رفع ورته. دوهم مثال ته راځو. دلته شی ده هغه نوی ګیلاس مات. هغه هم اسم ده، نوی څښیسو دا هم اسم ده، ګیلاس شی ده اسم ده، مات کړ. مات کړ شی ده فعل ده. ښه، درې دانې اسمونه لرو. زه څنګه پوه شم چې کوم یو فاعل ده یا د رفع حالت ده؟ اسم د رفع حالت لري، یعنې فاعل. ښه، دلته به له ځانه سوال وکړو. کوم سوال چې مخکې ځو له لومړي سوال. چا نوی ګیلاس مات کړ؟ چا نوی ګیلاس مات کړ؟ هغه نوی ګیلاس مات کړ. نو دا شی ده، دا رفع. رفع چې ورته وایي، دمه ورته وایي، او کوونکی د کار ده. ښه، د اسم د نصب حالت پېژندنه، چې نصب یا منصوب څه ته وایي، چې موږ تاسې ورته وایي زور، او څه معلومات، وظیفه یا دنده یې څه ده، د عمل تفصیل، د عمل په باره کې تاسو ته معلومات درکوي. هر وخت چې تاسې غواړئ نصب د اسم د نصب حالت وپېژنئ، له ځان څخه به دا څلور سوالونه. مخکې له دې چې د سوالو ته ولاړ شم، راځئ دا جمله ولولو. هلک شی ده، اسم ده. پټ شی ده، حرف ده، چې هېڅ معنا نه لري. پاک شی ده، اسم ده. هیڅ شی ده، حرف ده. لوبه شی ده، اسم ده. کوي شی ده، فعل ده. یو، دوه، درې. درې اسمونه لرو. لومړی اسم معلوم کړو چې کوونکی د کار ده، څوک؟ هلک. دې ته شی وایي. لومړی اسم هم شی ده، رفع ده. په دغه دوه اسمو کې دا دوه اسمه څنګه دي؟ نو اول به له ځانه لومړی کوم هلک څه شی کوي؟ لومړی سوال ته به ولاړ شو، له ځانه پوښتنه وکړو، هلک څه شی کوي؟ هلک لوبه کوي. دا فاعل چیرې د عمل ترسره کوي؟ هلک چیرې لوبه کوي. دا هم شی سو، دوه اسم هم پیدا. دا ټول شی سو، نصب سو. موږ ته معلومات راکړو. اوس دا دوهم مثالونه دي د اسم د نصب حالت پېژندنه. لومړی به خپل دغه جمله ولولو. استاد څه ته وایي؟ استاد اسم ده. ریاضي څه ته وایي؟ دا هم اسم ده. درس څه ته وایي؟ دا هم اسم ده. ورکړ دا څه شی ده؟ دا فعل ده. ښه، درې اسمونه لرو. لومړی اسم خو په تېر مثالو کې پیدا کړو چې کوونکی. څوک ریاضي درس ورکوي؟ زموږ تاسې دغو دوه اسمو سره کار ده. دا دوه اسمونه چې دي موږ ته معلومات راکوي. استاد څه شی کوي یې ورکوي. دا دوه اسمونه هم شی سو، دا نصب. تاسو جومات ته تللي واست. تاسو شی سو، اسم سو. جومات شی سو، اسم سو. ته شی سو، حرف سو. تللي واست شی سو، فعل سو. نو تاسو خو موږ وپېژنده چې دا شی ده، رفع ده. ولې؟ چې څوک جومات ته تللي وو، رفع کوونکی زه. دلته څو اسمونه لرو؟ یو اسم لرو. دا شی ده، دا نصب ده. ولې نصب ده؟ موږ ته معلومات راکوي. دوهم مثال ته راسو. د اسم د نصب حالت پېژندنه ده. وحید موټر تیز چلوي. هغه نوی ګیلاس مات کړ. وحید شی ده، اسم ده. موټر شی ده، اسم ده. تیز چلوي، اسم. تیز چلوي شی ده، فعل ده. درې اسمه دلته لرو. درې اسمه دلته لرو. نو اول دغه وحید شی ده، دا رفع ده، فاعل ده، کوونکی د کار ده. دې ته شی وایي، رفع ورته. اوس په دغو دوه اسمو کې دا شی ده، دا دوه اسمونه موږ ته معلومات راکوي. سوال به له ځان څخه داسې وایي چې وحید له دریم سوال دې په کار راغلی. وحید څنګه موټر چلوي؟ وحید تیز موټر چلوي. دا شی څه نصب. دوهم مثال ته راځو. هغه دا هم اسم سو. نوی دا هم اسم سو. ګیلاس دا هم اسم سو. مات کړ دا شی سو، فعل سو. اول اسم وپېژنده چې نوی ګیلاس چا مات کړ. دا شی سو،
کوونکی د کار سو رفع ورته وایي. دلته دوه اسمونه دي، نوی ګیلاس، نوی او ګیلاس. دا چې دا دواړه که وهي لکه هغه څه شی مات کړ، هغه ګیلاس مات کړ. هغه څنګه ګیلاس مات کړ؟ هغه نوی ګیلاس مات کړ. نو دوه سوالونه دلته جواب سو. دا دواړه چې دي نصب دي. وهي چې ده اسم ده، موټر چې ده اسم ده، دال چې ده حرف ده. کله چې د دال کلمې وروسته هر اسم راځي او ته جر ویل کېږي. جر چې ده کسره ده. موږ تاسې عربي کې چې ورته وایي کسره، موږ تاسې ورته وایي زیر. دلته اوس څنګه موږ مشخصولی شو چې کوم استاد کتاب کوم یو په حالت دی جر کې راځي. اول به دا مشخص کړو چې دال چې ده حرف ده، استاد چې ده اسم ده، کتاب چې ده اسم ده. که وروسته د دال د کلمې نه هغه اسم چې ده جر ده. دا استاد چې سو جر سو. جر چې ته وایي زیر ورته وایي، چې عربي کې ورته وایي کسره. دا ملکیت ښیي د وحید موټر، یعنی دا موټر د چا ده؟ دا د وحید موټر ده. نننی درس لنډیز د اسم څلور ځانګړتیاوې مو وپېژندلې. د اسم د حالت درې ډولونه رفع، نصب او پېژندنه مو وکړه. نو انشاءالله سبا به زه د قرآن آیتونه په مفصله توګه درته وړاندې کړم. د اسم د حالت لاینې درې ډولونه لکه رفع، نصب او جر به انشاءالله له قرآن څخه وپېژنو. د اسم د حالت لاینې درې ډولونه لکه رفع، نصب او جر به انشاءالله له قرآن څخه وپېژنو. نننی درس مو همدلته پای ته ورسېد. تاسو ته ښې چارې غواړم. ښه وخت ولرئ. خدای پامان.